سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اکمل عمر رسم زم او نن په خیر سره موږ دریم لیکچر پیلو. د یادولو وړ ده چې موږ په تیرو دوه لیکچرو کې د انګلیسي ژبې په اساساتو باندې وغږېدو چې اساسات یې له الفبا څخه عبارت وو. یعنې د دې لپاره چې موږ په انګلیسي ژبه کې لیک او لوست وکولی شو موږ ته الفبا خورا ډېره مهمه ده او موږ باید ډېر کار پرې وکړو. نو که ستاسو په الفبا کې کومه ستونزه وي لومړی هغه ستونزې اصلاح کړئ، ښه ډېر تکرار وکړئ. په یوه یا دوه ورځو کې تاسو کولی شئ چې د انګلیسي په الفبا کې چې اساس ده د انګلیسي ټولې ستونزې حل کړئ او له هغې څخه وروسته تاسو دریم لیکچر ته شروع وکړئ. نو اوس موږ د کاریکالم لومړنی لیکچر پیلو. موږ تاسو ته د کاریکالم په اړه په یو تیره ویډیو کې معلومات درکړلی چې زموږ کاریکالم څه ده، خو د کاریکالم مهم موضوعات چې دي یو ورډس دي او بل ګرامر ده چې زموږ ډېر فوکس په ورډس او ګرامرو باندې ده او همدارنګه ریډینګ او لیسنینګ هم لري. نو اوس رسو موږ د کاریکالم د لومړني کتاب لومړنی لیکچر چې په عموما کې دریم لیکچر راځي وړاندې کوو. موږ یې د لومړني کتاب له ا توري څخه پیلو چې ورډس فور ا وایو. هغه لغتونه چې په ا باندې شروع کیږي هغه اپل، اسک، آل، ابلوشن، ایج. اپل، اسک، آل، ابلوشن، ایج. اپل مڼه، اسک پوښتنه کول، آل ټول، ابلوشن اودس، ایج سن یا عمر. A double P L E apple، A S K ask، A double L all، A B L U T I O N ablution، A G E age. دا د لغتونو برخه. اوس رسو ګرامر پارټس ته یا د ګرامر برخې ته. په دې کتاب کې موږ په ابتدایي بڼه باندې ګرامرونه وایي، یعنې ډېر ژور پکې نه ورسو ترڅو ګیچ یا کنفیوز نه شو او د ګرامر په اړه به ډېر په راتلونکي لیکچرو کې غږیږو، خو اوس موږ یوازې ابتدایي بڼه باندې ګرامرونه وایي. ګرامر پارټس چې ده آرټیکل وایو. آرټیکل چې په څو ډوله ده، څنګه ده، څه شی ده، دا بیا وروسته لیکچرو کې وایي. اوس په آرټیکل کې دوه برخې وایي، ا او ان. د دواړو معنا یوه یا یو ده، یعنې هم ا په معنا یوه یا یو ده او هم د ان معنا یوه یا یو ده. که چیرته ښځینه نوم په هغه صورت کې موږ دغه او یا ان یوه معنا ورکو، که چیرته نارینه نوم په هغه صورت کې دغه ا او ان موږ یو معنا کوو. اوس د دې او ان په دنده باندې غږیږو. بوک کتاب، ا بوک یو کتاب. ګوره بوک کتاب کله چې وایو یو کتاب په هغه صورت کې ا بوک. آنین پیاز که وایو چې یو پیاز ان آنین. اوس به تاسو ته پوښتنه پیدا شوي چې د دې او ان توپیر څه ده. راځو دلته د ان او ا په توپیر باندې غږیږو. ګوره د دې لپاره یو عام تعریف داسې ده، وایي کله چې د یو لغات یا د یو نوم پیل په واول تورو یا ای ای آی او یو باندې شوي په هغه صورت کې مونږ ان کاروو. که چیرته د یو لغات یا نوم پیل یا شروع له ای ای آی او یو پرته په نورو تورو باندې شوي هغه که سیمې واول هم ویوسیږي په هغه صورت کې مونږ ا کاروو. د بیلګې په ډول ایجنټ په ای باندې شروع شوی ده، ای واول ده، نو د دې لپاره مونږ ان کاروو او داسې وایو ان ایجنټ. ایجنټ نماینده، که وایي چې یو نماینده ان ایجنټ. ایور په واول باندې شروع شوی نو موږ د دې لپاره ان کاروو ان ایور. ان ایور. ایور کوزه، که وایي چې یوه کوزه ان ایور. بل آیرن. آیرن په واول باندې شروع شوی نو موږ د دې لپاره ان کاروو ان آیرن. ان آیرن. آیرن اتو، ان آیرن یو اتو. آت. آت په واول باندې شروع شوی ده نو موږ د دې لپاره ان کاروو. مثلا ان آت. ان آت. آت قسم، که وایي چې یو قسم ان آت. بل السر. السر په واول باندې شروع شوی ده نو موږ د دې لپاره ان کاروو. نو داسې وایي چې ان السر. ان السر.
ulcer زخم، an ulcer یو زخم. اوس راځو ا که چیرته د یو لغت شروع له واول څخه پرته په نورو تورو باندې شوي وي، که هغه سیمې واول هم اوسیږي، موږ په هغه صورت کې کاروو. لکه ایر په سیمې واول باندې شروع شوې ده، نو د دې لپاره موږ کاروو ایر. ایر کال، که وایي چې یو کال ایر یو کال. وال په سیمې واول باندې شروع شوې ده، خو د سیمې واول لپاره هم موږ کاروو. وال وال. وال دیوال، وال یو دیوال. بل ستار اس کانسونانت ده، یعنی نه سیمې واول ده نه واول ده، نو د دې په خاطر دې ته کاروو ستار. ستار ستوری، که وایي چې یو ستوری ستار. او همداسې نورې بیلګې هم تاسو کولی شئ. که چېرته شروع په واول باندې وه موږ هغې ته ان کاروو، او که چېرته شروع په واول نه وه موږ د هغې لپاره کاروو. خو د دې تر څنګ یو څه استثناءات لري. لکه مثلا یونیورسټي په واول باندې شروع شوی، موږ د دې لپاره کاروو. لکه یونیورسټي. یا مثلا اور په اچ باندې کانسونانت باندې شروع شوی ده، خو موږ د دې لپاره بیا ان کاروو. مثلا ان اور. دا چې ولې د دې دلیلونه بیا په مخکې لیکچرو کې درته وایم، خو تاسو دغسې زده کړئ چې ځینې استثناءات لري چې موږ هلته او ان کاروو، خو دا ډېر کم استثناءات دي. نو دا زموږ د کاریکلم د لومړي لیکچر او په عموما کې د دریم لیکچر پای. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او آباد اوسئ. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ماته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.